زه افغان یم جملې یو ځل بیا پاکستان ورخطا کړی دی. وروسته له هغې چې د عوامي نیشنل ګوند یو غړي اجمل ولی خان د پاکستاني یو تلویزیون سره مرکه کې وویل زه پښتون یم، زه افغان یم. له دې وروسته په خواله رسنیو او په ځانګړي ډول په ټویټر کې د زه افغان یم هیشټینګ په زرګونه پښتنو له لوري پر مخ روان دی. پاکستان یې سخت ورخطا کړی دی. پاکستان له دې جملې څخه ځکه ویره لري چې هغه پوهیږي چې پښتونخوا د افغانستان خاوره ده او که یو ځل په پاکستان کې اوسیدونکي پښتانه په پاکستان پر خلاف راولاړ شي نو بیا یې هیڅوک مخه نشي نیولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی چې د پاکستان د پارلمان غړی هم دی محسن داوړ په خپل ټویټر لیکلی دی جغرافي بدلیږي خو قامونه نه بدلیږي. زه افغان یم او افغان به یم. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکښ غړی خان زمان کاکل هم په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان حکومت نسل پرست دی او موږ ته اوس هم د مهاجرونو په نظر ګوري. نو زه هم پښتون یم او افغان یم. د عبدالله په نوم یو کس چې په ټویټر کې ټویټ کړی او یو انځور یې ورسره نشر کړی دی. په دې انځور کې کسان لیدل کېږي او ورسره یې لیکلي دي چې موږ د پښتونخوا د ژوب د سیمې اوسیدونکي یو. له موږ څخه دې پاکستاني شناختي کارډونه ټول کړي، موږ افغان تذکرې اخلو.